السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن به د کندوم د استعمال حواله سره مون خبره کوو چې آیا د کندوم استعمال په کومو صورتونو کې جایز دی او په کومو صورتونو کې د کندوم استعمال هغه حرام دی د انسان د لپاره. ټول تفصیل ان شاء الله په دې ویډیو کې موجود دی، نو ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ او په مسله باندې ځان پوره پوهه کوي. د ټولو نه اول راځو هغه صورتونو ته چې په هغې کې کندوم استعمالول هغه بالکل حرام کار دی او یو ناجایز عمل دی. نو هغه په هغه صورت کې چې کله انسان د دې ویرې نه دا کار کوي که چېرته زما زیات بچي وشي نو د دې وجې نه به دوی له رزق څوک ورکوي او د دې یېره ورسره یو زما کاروبار خو نشته دی او زما خو دومره تنخواه نشته دی، نو د دې وجې نه دغه د کندوم استعمال کوي. دا بالکل حرام دی. الله رب العالمین په قرآن مجید کې فرمایلی دی ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق. تاسو خپل اولاد مو وجنئ د وجې د ویرې د ولږې نه چې دیو ته به څوک رزق ورکوي. الله رب العالمین چې وله څنګه د مور په رحم کې رزق ورکوي نو دقه شان په دنیا کې هم وله رزق ورکولی شي. د دغې وجې نه د کندوم استعمالول دا بالکل یو حرام کار دی چې سبا له زما بچی پیدا شي نو د هغې د رزق به څه بندوبسي. دغه سوچونو فکرونو کې دغه انسان په یو حرام کار کې مبتلا دی او دله پکار دی چې الله رب العالمین ته توبه وباسي، ځکه چې د ده دومره کمزوري عقیده ده چې زما زامنو له به رزق څوک ورکوي. نو الله رب العالمین په ذمه باندې رزق دی د انسانانو، دې کار هېڅ ټینشن نه دی کول پکار. نو په دغه صورت کې کندوم استعمالول حرام دی. اوس راځو د هغه صورت طرف ته چې په هغې کې د کندوم استعمال اسلام اجازت ورکوي. پخوا زمانه کې د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې هم داسې تفوسونه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د نبی صلی الله علیه وسلم نه کړي. نبی صلی الله علیه وسلم په هغه وخت کې د عزل اجازت ورکړی. عزل څه ته ویل کېږي چې د زنانه سره د کوروالي په وخت کې انسان دخول وکړي او بیا د هغه انزال بهر وکړي، نو دقې ته عزل ویل کېږي. انشاءالله چې تاسو په دې باندې پوه شوي وئ. اوس په دقه عزل باندې دا هم قیاس کېږي یو انسان په هغه صورت کې کندوم استعمال کی چې زنانه د مر خطره ده. یو ماشوم نږدې وخت کې پیدا شوی دی، که دویم ماشوم پیدا کیږي نو دا زنانه ډیره زیاته کمزوري ده، د دې صحت ورسره خرابېږي یا د هغه مخکنی چې کوم بچی دی د هغې صحت ورسره خرابېږي. نو په دې صورت کې بالکل کندوم استعمالول هغه جایز دی، خو د دې صورت نه علاوه هېڅ مسله نشته انسان ته او د دې د وجې نه کندوم استعمالوي چې زما بچو له به څوک رزق ورکوي او که زما بچي سیوا شي نو زما تنخواه کمه ده، زما کاروبار نشته دی، داسې سیټ اپ نشته دی، نو دوی له به بیا رزق څوک ورکوي. د دغې وجې نه د هغې استعمال کوي. دا بالکل بیا یو حرام کار دی، ناجایز کار دی. ټولو مسلمانانو له پکار دي چې د هغې نه بیا ځان وساتي. نو لنډه خلاصه د خبرې دا شوله چې په هغه صورت کې د کندوم استعمال جایز دی چې کله د زنانه صحت ته خطره وي یا د بچي صحت ته خطره وي، او په دویم صورت د کندوم استعمال په هغه صورت کې حرام دی چې کله انسان د بچو د ولږې د وجې نه هغه استعمال کوي، نو بیا بالکل یو حرام کار دی او ناجایز کار دی. امید لرم چې تاسو به په دې مسله باندې پوه شوي وئ. نو اجازت راکئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.